سلامونه ستړي مه د HTML کورس دا 19م درس ده. په دې درس کې به مونږ د ویډیو د امپورټ کولو په اړه باندې خبرې کوو چې ویډیو څنګه کولی شو چې مونږ خپل فایل ته امپورټ کو، خپل ویب پیج ته امپورټ کو، خپل ویب سایټ ته امپورټ کو. زه دلته راځم یو ویډیو ما تیار راوړې ده، په دې فولډر په داخل کې مې اچولې ده. که چیرته ستاسې مثلا اکثره وخت کې تاسې کله پروجیکټ جوړوئ نو مونږ څه کوو، داسې اخلو پکې پابلیک په نوم باندې یو فولډر اخلو، په هغې په منځ کې مونږ اسیټس جوړوو په دې رقم اسیټس، او بیا په دې په منځ کې مونږ کولی شو چې ایمیجز جلا واچوو لکه په دې رقم، او زمونږ چې کوم ویډیوز دي هغه جلا واچوو، تر څو چې غټ پروجیکټ کې داسې چې دغه ډیټا چې بیخي زیاتیږي مونږ سره، که هر رقم فایلونه وي، آیکنز وي، مونږ سره ایمیجز وي پکې، ویډیوز وي پکې، د جاوا سکریپټ فایلونه وي پکې، یا د CSS چې کوم فایلونه وي دا ټول دي پکې. نو راځئ داسې وکړو چې دغه ویډیو چې کوم ما دلته راوړې ده دا به زه له دې ځای نه کنټرول X کومه، دلته به یې راوړم اسیټس ته، او په دې ویډیوز په داخل کې به یې څنګه کومه پیسټ کړم، تر څو تاسې عادت شئ دې سره. نو هر کله چې کله تاسې پروجیکټ اخلئ په دې رقم د پبلیک فولډر باید پکې اوسي، تر څو چې هغه ډیټا ستاسې منیج وي. نو زه څه کوم، راځم یو فایل نوی جوړوم او ورته نوم ورکوم چې ویډیو .html. صحیح ده، دا به مونږ پاکو، انټر به یې کوو، را به شو رایټ کلیک کوو، ورته وایو چې اوپن وید VS کوډ، دا به راشو دلته به ښه نو دا فایل ما سره څنګه شو اوپن شو. زه به دا لرې کړم او همچنان لږ منتظر کېږو تر څو دغه ایکسټنشن زما فعاله شي چې کومه په VS کوډ کې ما انسټال کړي اوسي. ایکسټنشنو باندې به تاسې پوهیږئ که نه، دا چون دستي تاسو ته نه پکارېږي، وروسته چې هر یو لینګویج کې تاسې کار کوئ ایکسټنشن چې دي ستاسې کار اسانه کوي. ښه راځو ایکسکلیمیشن مارک انټر، دلته به فقط ولیکو چې ویډیو امپورټ. د ویډیو د امپورټ کولو لپاره مونږ څه لرو، مونږ یو جلا ټیګ لرو دې لپاره چې مونږ یو ویډیو په خپل پیج کې څنګه کوو اضافه کوو. راځئ یو H1 ټیګ به واخلو، مونږ به ورته وایو چې this is our 19th په دې رقم lesson in HTML. صحیح ده، زه به دا لږ زوم کړم. اوس څه کوو، راځو دلته د دې لاندې زه ورته وایم د ویډیو په نوم باندې مونږ یو ټیګ لرو. ویډیو ما سره څنګه که زه غواړم چې ویډیو دلته امپورټ کړم، د دې یو اټریبیوټ ده چې حتمي او ضروري ده، هغه څه شی ده، هغه SRC ده. SRC نه مطلب دا ده چې سورس. که پام ووي مونږ په عکسونو کې هم کله چې تصویر امپورټ کوو له دې نه مونږ استفاده کوله SRC. نو زه څه کوم، هغه اټریبیوټ دلته لیکم د SRC په نوم باندې SRC داسې. اوس راځو ورته وایو چې پبلیک فولډر ته لاړ شه، پبلیک فولډر ته لاړ شه، د دې په منځ کې اسیټس ته لاړ شه، د دې په منځ کې ویډیوز ته لاړ شه، د دې په منځ کې پورټفولیو ډاټ چې کوم MP4 ده دا ماته راواخله. اوس که دا زه سیف کړم راشم دا به براوزر کې اوپن کوو، به یې ګورو چې څنګه موږ ته ښکاري. پام مو ده ویډیو راغله، دا هغه ویډیو ده، خو ګوره نه پلی کېږي، نه ورباندې نه یې سایز مونږ کنټرول کړی ده، یو څه هم نه کېږي. وجه یې څه ده، دا نور اټریبیوټس لري چې د هغې لپاره مونږ څه کوو. زه راځم دلته به دا انټر کړم تر څو چې هر یو اټریبیوټ تاسو ته جلا جلا معلومه شي. په دې رقم دلته زه ورته وایم چې کنټرولز، دا کنټرولز چې دا یو اټریبیوټ ده د ویډیو ټیګ. دا چې کله زه راوړم، اوس راځم زه به یو ځلې دا ریفریش کړم، اوس به څه کېږي، اوس به دی کنټرولز لري، دې برخې ته موږ کنټرولز وایو چې دا له دې ځای نه څنګه کېږي پلی کېږي. صحیح شوه. اوس زه وایم چې د دې خو دا سایز ډېر غټ ده، ما ته څه وکړه د دې سایز جوړ کړه. د سایز لپاره خو تاسې حتما ویت او هایټ ویلی و که نه، نو ما ته یې څه وکړه، ویت چې ده تقریبا 400 پکسله که، او هایټ یې چې ده هغه ما ته 350 که.
PX به مونږ ولیکو پکسل. نو اوس چې راشو دا به زه یو ځلې ریفریش کوم. اوس د دې سایز څومره شو؟ په دې رقم شو. راځئ د ویډت به یې لږ څه زیات کړم، زه 500 به یې کړم تر څو چې 500 دلته راځو ریفریش کوئ. په دې رقم به ښکاره کېږي. نو اوس زه کولی شم چې دا میوټ کړم، دا فل سکرین کړم. دلته نور د ډاونلوډ آپشن هم لرو ده، خو ځینې نور کنټرولز دي. ښه پلی کولی شو، دا ټول کارونه ورباندې دلته کولی شو. دی چې دی یو بل اټریبیوټ هم لري چې هغه هم مهمه ده. اکثر وخت کې موږ دې نه استفاده کوو چې آټو پلی ورته وایي. آټو پلی د دې په خاطر باندې چې یو نفر دې پیج ته راځي نو دا ویډیو دې ورته خپله څنګه شي پلی شي. آټو پلی په نوم باندې موږ راځو. دلته نور اټریبیوټس هم لري. د میوټ په نوم باندې موږ بل اټریبیوټ لرو. همچنان د دې لپاره لوپ هم شته ده. میوټ داسې دی چې دا ډیفالټ میوټ کوي. میوټ چې کله اوپن یې کوي تاسې دا ډیفالټ میوټ کیږي. راځو دلته اوس یو ځلې ریفریش کوو. ګوره آټو پلی شوه، صحیح ده. آټو پلی وختي کار نه کوو، حتما موږ ریفریش کړی نه یا مو سیف کړی نه. ګوره آټو پلی شوه او ورسره میوټ هم ده، صحیح شو. نو که زه دا میوټډ ونه لرې کوم دا به څنګه کیږي؟ دا به ماته میوټ نه وي، یعنی اواز به لري. خو دلته دغه اټریبیوټ چې دا یو بل سره کار کوي، نو په کار دا ده چې مونږ دلته څه وکړو، میوټډ او آټو پلی چې ده دا دواړه یو ځای سره کار کوي، ځکه یې مخکې کار هم نه کوو. بل چې دا مونږ لوپ لرو. لوپ څه کار کوي؟ کله چې دا ویډیو خلاصه شي بیرته دې له سره بیا مونږ ته پلی شي، اتومات دې پلی شي. نو د هغې لپاره ما لوپ ورته واچو او دا به پلی شي او دا به زه لرې کړم. که دلته زه راشم ښه ویډیو خو تاسې هسې هم لایک کوئ او چینل هم تیار سبسکرایب کړی او ویډیو هم د نورو سره شریکوئ که نه. ښه ګوره څنګه شو، اتومات پلی شو. که پام مو نه وي بیا راځم دلته اتومات پلی شو. نو د هغې لپاره مونږ اټریبیوټ استفاده کوو، لوپ. بل مونږ لرو د پوسټر په نوم باندې یو بل اټریبیوټ لرو. هغه څه کار کوي؟ زه وایم چې کله دا اوپن کیږي یو تھمنیل دې ورسره راشي. د هغې لپاره زه څه کوم، لومړی خو باید زه تھمنیل پیدا کړم. زه به داسې وکړم چې دغه تھمنیل به راواخلم. راځو دې فولډر ته، د دې په منځ کې راځو اوس ایمیجز ته. دلته څه کوم، دا تھمنیل اچوم، خو نوم ورته ورکوم چې تھمب، چې موږ یې په اسانۍ سره هلته راواخیستلی شو. اوس دا پوسټر چې کوم ما اټریبیوټ واخیسته، زه دلته څه کوم چې پبلیک فولډر ته لاړ شه، اسیټ ته لاړ شه، ایمیجز ته لاړ شه، دا ماته راواخله. صحیح شو. ګوره ارګنایز حالات کې ده. نو اوس که زه راځم دا یو ځلې ریفریش کوم، دا ګوره تھمنیل لري، خو هغه آټو پلی چې د آټو پلی که چېرته زه لرې کوم اوس لپاره وروسته بیا بېرته راوړو او دلته راځم دا ریفریش کوم. اوس وګورئ هغه تھمنیل چې ده په دې رقم راغی. نو دا پوسټر اټریبیوټ مونږ د دې په خاطر استفاده کوو چې مونږ ویډیو ته تھمنیل اضافه کوو. نو دا بیرته زه آټو پلی راوړم. اوس به چې څنګه کېږي، اتومات به خپله پلی کېږي. نو زمونږ د ویډیو برخه چې ده همدومره ده. تاسې کولی شئ چې یو شی بل که پاتې نه شي، هغه آډیو ده. آډیو هم مونږ لرو، آډیو طریقه هم په هماغه شکل باندې ده. آډیو به تاسې څه وکړئ، آډیو چې زما په کمپیوټر کې به نه وي، نو دلته آډیو لپاره مونږ ټیګ لرو او SRC کې مونږ سورس اچوو چې هغه هم همدغه کنټرولز لري. همداسې نور چې کوم اټریبیوټ دي دا ټوله دلته هم تاسې کولی شئ په آډیو برخه کې استفاده کوئ. نو هیله ده چې په دې درس باندې هم پوه شوي اوسئ. زمونږ د HTML کورس تر همدې ځای پورې و. له دې وروسته هیله ده چې کوم ټیګ ما نه پاتې شوی نه وي، که بیا هم پاتې شوی وي ما ته یې په کمنټ کې ذکر کړئ. د
هغې په اړه باندې به راتلونکي کې هم بحث وکړو او تاسې دغه کورس له سره وګورئ تر اوسه پورې دا باید تاسې ټول کار وکئ پکې وړې پروژې وکئ واړه کارونه پکې وکئ ټیبل ما درته ویلی و ټیبل یې جوړې کئ فورم جوړ کئ چې دا دواړه ډېر زیات مهمه دي موږ به یې وروسته اکثر همدې نه استفاده کوو همدغه به کاروو نو له دې وروسته انشاءالله زه به تاسو ته CSS کسکیډینګ سټایل شیټ شروع کوم چې هغه به لا خوندور وي ځکه چې همدغه چې کوم موږ ټیګس جوړول او دا مختلفه الیمنټس موږ جوړول همدې ته به موږ څه کوو ډیزاین به ورکوو نو بیا به موږ وکولی شو یو سټیټیک ویب سایټ به جوړ کړی شو نو تاسې به څه وکئ دغه ټول کورس به هره ویډیو وګورئ همدلته یوټیوب چینل کې هر یو ویډیو در سره لایک کړئ کوم پوښتنه لرئ د همغه ویډیو په کمنټ کې ماته لیکئ او هم د کمپیوټر ساینس نور ملګري مو چې دي هغوی هم خبر کړئ چې څومره زموږ لیدونکي زیات شي په یوټیوب کې سبسکرایبر زیات شي همغسې انسان پر انرژي اوسي چې والله دومره کسان زما د درسونو څخه استفاده کوي نو ملګري مو خبر کړئ چې راشي چینل کې ویډیو وګوري څه ورڅخه ګټه پورته کړي انشاءالله راتلونکي کې به ډېرې ګټورې ویډیوګانې همدې چینل کې تاسو ته زه پبلش کوم نو اوس لپاره تاسو ځان سره پریکټس کوئ ډېر درسونه مو هم پریکټس کوئ ښه وخت ولرئ آباد اوسئ بریالي اوسئ